سلامونه بیا هم د هامبورګ سټیشن کې یو ان شاء الله د ځنه به تاسو ته چې د هامبورګ بیلابلې سیمې وښایو هم تاسو ته نوي معلومات وړاندې کوو د دې ولایت په هکله چې کومو سیمو ته موږ ځو د هغه سیمو په هکله به هم تاسو سره معلومات شریکو او د دې ویډیوګانو هدف دا دی چې تاسو هم دغه نړۍ وګورئ. ځینې کسان یا نشي راتلی یا چې د لاسرسی نه وي نو زموږ هدف هم دغه دی، کوشش دا دی چې د دوی یا د دغې ښارونو پرمختګ وښیو او د دوی رازونه تاسو ته وښیو چې هغه کوم داسې شیان دي چې دوی هغوی په خپل ژوند کې پلي کړی دی او دلته خلک بیا پرمختګ کوي او دغه هېوادونه دغسې روان دي. څه هم په جرمني کې په ډېر لوی تعداد کې د نورو هېوادونو نه خلک راځي دلته میشتي، خو هغه هم د دوی په چوکاټ کې لویږي او بیا هماغسې کوشش کوي، محنت کوي چې همدغه هېواد ته بیا کار وکړي. نو زموږ هم همدغه کوشش دی چې دغه رازونه وګورو، د دوی پرمختګونه وګورو او هم خپلې زده کړو او هم تاسو سره چې دی په نورو را روانو ویډیوګانو کې شریک کړو. نو منتظر اوسئ، تاسو ته به چې دی د هامبورګ بیلابلې سیمې وښایو او ځایونه چېرته موږ کومو ځایونو ته ځو. نو د متین جان سره به چې دی د هامبورګ چکر و. متین جان چې دی د کابل کې خبریال و او اوس چې دی همدلته په هامبورګ په څنګ کې یو بل ښار دی چې هغې ته شلیزویګ هولشتاین وایي، په هغې کې اوسېږي. نو دوی سره به چې دی د هامبورګ سفر کوو. نو دا چې دی مرکزي د هامبورګ مرکزي سټیشن دی. د دې ځای نه مختلفو سیمو ته ټرینونه ځي، برلن ته ځي، نورو ډېرو ځایونو ته. نو انشاءالله دې ځای سره به مختلفې سیمې ګورو. زه غواړم چې تاسو سره متین هم شریک کړم چې عبدالمتین همکار څوک دی. عبدالمتین همکار دا دی چې دا به موږ ته د هامبورګ چکر راکړي او موږ ته به چې دی هامبورګ ښایي او د بیلابلو سیمو نه به لیدنه کوو. نو متین جانه اوس هم یو بازار دی دلته د بلش تقاصه په نوم او ډېر مشهور دي. افغانان هر وخت ځي هلته خرید کوي او هر شي چې وغواړې افغاني شیان لکه دا بادام، پستا، دا افغانان چې ډېر ضرورت لري، مساله جات، یعنې هغه شیان چې افغانانو سره بلد دي. همالته جاینماز، ټول شیان چې کباب، ماهي، سمبوسه، منتو، بولاني، دا شیان ډېر پیدا کېږي. تاسو اورئ دا ګورئ ډېر ښه. دغې مارکېټ ته به حتمن ځو، تاسو ته به چې دی دغه شیان حتمن ښایو چې وګورئ تاسې انشاءالله. وختو او هغه سیمو ته ځو چې کوم ځای کې د افغانانو دوکانونه دي، هلته به چې دی وګورو، افغانانو سره به وګورو، دوکانونه به وګورو، د هغوی کاروبار به وګورو چې څومره خوشحاله دي. دا هغه بابل اشتغاسه ده چې اکثر دوکانونه پکې د افغانانو دي ویل کېږي او دا هغه د مارکېټ لیکلي دي افغان پلازا. او خوند کوي چې کله د وطن نوم ګورې، وطنداران ګورې په داسې سیمو کې، سړی ډېر خوشحالېږي. واقعا دلته چې دی ما ته اوس نه ښکاره شو چې سوپر مارکېټ حبیبزاده، دا نومونه به موږ کابل کې لیدل، بیا هم چې دی جان آباد ننګرهار کې به هم لیدل. او دلته دا وګورئ دا غټ غټ دوکانونه دي او ډېری افغانان ورسره روان دي. زه چې شاته کوم ملګري ګورم وطنداران را روان دي، مخکې دا ټول افغانان دي. راځئ ګورو یې په شریکه باندې. دا هم یو دوکان دی، دې دوکان ته ننوځو او تاسو ته مختلفې د دې برخې وښایو. راځئ. چایخانه‌ای
دا هم دیگه بخار مختلف وسایل پاتې دي تاسو دا ګورئ په ظروف کې د کور لپاره بېلابېل دا اورې دا په کابل کې ډېر مشهور و د چای لپاره په 12 یورو باندې دي دا هم د چای لپاره ښه ګیلاسونه دي دا هم لیدی شئ تاسې دا د خټو دي دا د خټو لپاره جوړ شوي دي د خټو نه جوړ شوي دي ډېر ښه دوکان دی ډېر وسایل پکې شته او بیا د وطن مینه په ماتېږي دا بیا چې دی دا د تیږې غه دي پلاستیک هم شته تیږه هم شته پکې د همبورګ په ښار کې ګرځو دا د همبورګ ښار دی او نن چې دی دلته د دوشنبې ورځ ده پرون موږ چې ګرځېدو یکشنبه نو ډېر رش و نن دومره رش نه و نن ډېر رش دی ځکه چې څوک وظیفو ته ځي او څوک چې دی همداسې خپلو کارونو ته څوک خریدارۍ او هر څه نو دا چې دی د همبورګ بیا هغه سیمه ده چې هغه مخامخ میوزیم دی دلته مکډونل دی ورسره په څنګ کې چې دی فلیکس بس چلیږي او دا مخامخ چې دی به د همبورګ سنټرل سټیشن دی چې ریل ګاډي ځي هر ځای نه دی خو بیا دا هوټلې دي دوکانونه دي دې ځای کې بیا د ترکانو عربانو د افغانانو مشترکه دوکانونه دي ویل کېږي داسې چې په همبورګ کې مهاجرین ډېر زیات دي او تقریبا داسې ویل کېږي چې ټول چې کم ویل کېږي صرف دا نه چې افغانان دي بلکې عربان دي ترکان دي ایرانیان دي دا هر څومره چې دي تر 15 میلیونو پورې دغه وګړي په دغه سیمه کې شته دی نو دا ډېر یو غټ تعداد دی او ډېر خلک دي خو دا ځای په آباد دی دوکانونه آباد دي او خلک چې دی دلته په پراخه کچه باندې چې دی ګرځي دلته د افغانانو د کور چې کوم وسایل دي هغه ډېر مشهور دي د ترکانو خوراکونه مشهور دي او همداسې د هر سیمې او د هر هېواد خپل یو نه یو څه مشهور دي چې خلک د هغې نه خوند اخلي دلته د کلتور ډایورسټي ډېره ده خلک چې دی د یو بل سره ملګرتیاګانې لري په هر څوک د ترکانو سره ملګرتیا لري همداسې د عربانو سره ملګرتیا لري نو دا ډېر ښه وي چې د یو بل فرهنګ نه سړی خبر شي او هغوی د یو بل سره د خپل د هېواد او خپلې تجربې سره شریکې کړي نو ګورو همبورګ ګورو راځئ دا هم انار مالټې بادرنګ ناک او توربانجان ټنډۍ څوک ورته کلوګک وایي هم د افغانانو یو دوکان او دلته تاسو ته موږ نانوایي وښایو دا وچه میوه ده مختلف شیان ایښي دي کاجو دی بادام دی پسته ده چارمغز دی او دا هم بولاني پخیږي دا وګورئ بولاني پخیږي ګرمه ګرمه دا چټني ده او ورسره ګرمه ګرمه ډوډۍ هم پخیږي د افغانانو یو غټ خصوصیت دا دی ځانګړی دا ده چې کله هم د یو څه پیسې ورکوي نو بیا یو بل سره جنګ کوي
متین مې د بولاني پیسې زه ورکوم سورا وایي زه ورکوم زه ورکوم پیسې ما سره شته ته خو زموږ مېلمانه یې شي نه داسې مه وایه مېلمانه یو موږ ملګري یو کاکا موږ ګرم ګرم بولاني خوړو ته راغلي یو او دلته به چې اوس واخلو سلام کاکا د ګندنې او د الوګانو کچالو بولاني سره ګرمه ډوډۍ خرڅېږي تنور تاسو څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې افغانان کیمرې مخې ته نه راځي نو ما ته هم د تنور او د دې د پروسې د هغه اجازه را نه کړ او زمونږ ویډیو مو جوړو دا هم چې زمونږ بولاني د وطني بولاني ده په ډېر ذوق او حرکت سره شوی ده تاسو افغانان دي ډېر مننه जाजे कटी बिबू बकार ई नजर मैंने पड़ी कार जाजे कटी बिबू बकार ई नजर मैंने पड़ी कार हड़ेम बेदर का गवारिया तू तवा का मैं ना पले वफा का मैं ना पले वफा मैं ना पले वफा का मैं ना पले वफा शिम तुवारे इशारा का मैं ना पले वफा का मैं ना او قدم ووهو چې هم دغسې سیمې وګورو دا او هم ورسره ورزش وشي ځکه قدم وهل چې دی ورزش ته دلته دا داسې کلي وګورئ دا چې دی دې ته بولټ ویل کېږي داسې کلي دي دلته دا خپله دا ګورئ خپل کار لري او بیا چې دی قید کېږي دا 1 کیلومتر تقریبا فکر کوم چې 50 سنټه دی او په دې نه هم کم دی 1 کیلومتر خو دې نه هم کم دی 10 یا 20 دی ځکه متین او مختماتي ویله بیا په دې کې موټرسایکل هم دي او بیا هغه چې دی موټرسایکل دا دي دا موټرسایکل هم شته او یو قسم نور هم خو دلته نه دي ولاړې دا بیا چې دی 1 کیلومتر یو نیمه یورو دی نو مختلف دغه دی هلته هغه ځای کې ټکسیان ولاړې دي نو تقریبا ټکسي 1 کیلومتر 2.5 یورو اخلي نو دا اسانتیا دلته شته دی چې هر ځای کې د ترانسپورټ سهولت همداسې هر کوم څومره څنګه چې ته غواړې هماغسې کولی شي او دا دې ته هېڅوک غرض نه لري اپلیکیشن انسټالې په اپلیکیشن چې انسټال شو بیا هغې کې باید پیسې ولري او د هغې د لارې بیا کولی شي چې د دغه سایکلونو نه استفاده وکړي دا ودانې چې ګورئ دا هوټل دی د همبرګ ټول نه اوچت هوټل دی او بیا لاندې دوکانونه دي او پاس چې دی بیا هوټل دی دا دی بیا دلته بس هر ځای کې دغسې د ریل دپاره سټیشنونه دي ځکه دلته ریل ډېر زیات دی ډېر زیات او خلک ورنه چې دی استفاده کوي
د پیاده‌رو دپاره ډېرې لارې دي چې دا ډېره یو غټ نوښت دی. هر ځای کې لارې نه دي بندې کړي. پیاده‌رو ډېر خلک په هره لاره باندې تللی راتلی شي. کوم مختلف لارې چې دی د یو بل سره نښتې وي. نو دا نه دی چې یاره بل د دوی زه دغه ته حیران یم چې کومې ودانۍ چې جوړوي نو داسې یو ځای نه جوړوي. یعنې داسې جوړوي چې هغې کې د هوا لپاره سیستم جوړ کړي چې هوا پکې شمال پکې ولګي او هغه سیمه هواداره اوسي. او دا هم په دغه سیمه کې یو کتابتون کتابونه پکې خرڅېږي، کتابونه پکې پلورل کېږي. د ځای نه چې دی خلک کتابونه اخلي. دغه کتابونه چې پراته دي 10 یورو باندې یو کتاب دی. او دې ځای ته به وخېږو. د دې ځای نه به چې دی د هامبورګ یو څه تماشه وکړو. ځکه چې ما سره ملګري روان دي هغو رانه مخکې او بیا راپسې چغې وهي چې هلکه راځه. نو ځان به وررسوم ځکه چې داسې نه ورک نه شم. ښه ورکېږي نه دلته سړی. د هغې غټ سهولت چې دی د دې ځای GPS سیسټم دی چې ډېر فعاله دی. او هر ځای کې چاته څوک ادرس ولېږي هماغه ځای ته دې رسوي چې دا د دې ځای د GPS کمال دی. نو سړی نه ورکېږي. دلته چې دا د مخامخ ودانۍ ده دا ډېره پخوانۍ ده او اوس هم چې دا ولاړه ده. نو په جګړه کې یو څه زیانمنه شوې وه خو دا بیا رغول شوي دي. دا یې پرې نه ښوده چې همداسې له منځه لاړې شي. نو دوی دا وساتل. دا هم سینما ده او مختلف فلمونه پکې لګېدلي دي. خلک ورته راځي او هغې سره بیا غاټه پراخه سیمه ده. خلک کولی شي دلته کښېني تفریح وکړي. ژمی دی پاڼې نشته سوری نشته خو لمر هم نشته دی. نو بیا چې کله سوری دپاره بیا ټول شین کېږي په پسرلي کې انشاءالله. نو دا د هامبورګ هانس ګیل ویک سیمه ده.